السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د څو ورځو راهیسې په ټولنیز رسنیو کې د شفیق الله شفق په اړه باندې خبرې روانې دي چې کرکټ بورډ د شفیق الله شفق بندیز ور ختم کړي، خو کرکټ بورډ داسې چوپه خوله پاتې دی. او نن تازه عزیز الله فضلي هم د شفیق الله شفق په اړه باندې خبرې کړې دي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. عزیز الله فضلي په شفیق الله شفق په 2020 کال کې بندیز ختم شوی دی. زه اسناد خپروم. د افغانستان کرکټ بورډ پخواني مشر عزیز الله فضلي ادعا کړې ده چې په ملي لوبغاړي شفیق الله شفق بندیز پای ته رسېدلی دی. هغه د په ملي لوبډله کې ځان ته ځای جوړ کړي. زه د بندیز د ختمېدو اسناد خپروم. فضلي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي لکه څنګه چې د کرکټ د لوبې مینوال په جریان کې دي چې د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي شفیق الله شفق باندې د کرکټ د لوبېدو بندیز و. د نوموړي بندیز 3 کاله موده و. ما د خدمت په دوران کې د نوموړي لوبغاړي د بخښنې غوښتنې سره سم په 2020 کال کې معاف کړ. هغه زیاتوي اوس د نوموړي لوبغاړي 2 کاله پاته بندیز وخت هم پوره شوی دی. شفیق الله شفق کولی شي چې اوس د ملي لوبډلې په ترکیب کې ځان ته ځای ولټوي او خپل سیالیو ته دوام ورکړي. هغه دغه راز د اسنادو د شتون خبر هم ورکوي او وایي چې په دې تړاو به سبا ماښام د بندیز د بخښنې رسمي سند هم له مینوالو سره شریک کړي. عزیز الله فضلي اوس تازه یو بل پوسټ هم کړی دی او هغه د شفیق الله شفق سند د مینوالو سره شریک کړی دی. فضلي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی د کرکټ لوبې مینوالو، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، د شفیق الله شفق د لوبې د بندیز پای ته رسېدو په تړاو مې مخکې هم پوسټ کړی و، یادونه مې هم کړې وه. نو د یادونې سره سم د هغه سند دی چې دا سند اوس هم د کرکټ بورډ په ادارې کې موجود دی. د کرکټ بورډ ادارې تخنیکي مشرانو لکه تاج ملک عالم او ځینې نور همکاران او د اجرایه ریاست په تاییدې د نوموړي لوبغاړي د بخښنې غوښتنې سره سم ورته 3 کاله بندیز د 2020 کال په جریان کې معاف کړ. فضلي زیاته کړې ده د یادونې وړ ده چې د 2013 کال په جریان کې زموږ د تخنیکي همکارانو او د ملي لوبډلې لوبغاړي په غوښتنې سره د شاپور زدران او نورعلي زدران بندیزونه هم معاف کړل. نو د روژې مبارکه میاشت ده، که په خپل منځونو کې خفګان لرئ نو یو بل ته بخښنه کوئ. الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته مغفرت وکړي. خو اوس خبره دا ده چې عزیز الله فضلي چې په دې اړه باندې پوره معلومات لري، د ده سره اسناد هم شته. بیا دا موضوع ولې له مینوالو سره وختي نه شریکول او د کرکټ بورډ سره دا موضوع ولې نه شریکول چې تر اوسه پورې په شفیق الله شفق باندې هغه بندیز روان دی. بلخوا شفیق الله شفق وایي چې کرکټ بورډ ته د آی سی سی له لوري زما د بخښنې ایمیل شوی دی، خو کرکټ بورډ دغه ایمیل ډیلیټ کړی دی. اوس ماته د دې په اړه باندې معلومات نه راکوي. شفیق الله شفق دا هم وایي چې د دې ایمیل معلومات زما سره شته. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي شفیق الله شفق وایي چې د کرکټ نړیوالو شورا له لوري دته بخښنه شوې ده. هغوی د افغانستان کرکټ بورډ ته ویلي دي چې دوی د شفیق الله شفق بیا کرکټ ته په راتګ کوم اعتراض نه لري، خو د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین بیا خاموش دي. د کرکټ څخه په لرې کېدو ډیر خوښ دي. نوموړی وایي د کرکټ نړیوالو شورا د افغانستان کرکټ بورډ ته ایمیل استولی و چې دته بخښنه شوې ده. نور نو د افغانستان کرکټ بورډ خپله فیصله ده، خو د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري دا ایمیل خراب شوی دی یا ډیلیټ کړی دی. شفق وایي دا ایمیل مې په ډیرې خوارۍ سره راپیدا کړ، خو کرکټ بورډ هم بیا بخښنه ونه کړه. شفق زیاتوي چې په افغانستان کې هر چا ته بخښنه وسوه خو دته بخښنه نه کیږي. د کرکټ د چارو مبصرین وایي چې شفق باندې بندیز 6 کاله و، نور باید د باقي بندیز ختم سي ترڅو حد اقل په کورني کرکټ کې بوخت وي. د یادولو وړ ده چې شفیق الله شفق له ډېرې مودې راهیسې له هر ډول کرکټ څخه لرې پاته شوی دی چې په دې وروستیو کې د بندیز د لرې کولو په تړاو هم کمپاین شروع شوی دی. که تاسو هم د شفیق الله شفق بیا راتګ کرکټ ته غواړئ نو دا ویډیو در سره لایک او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست پوپل سپورټ او پوپل میډیا در سره فالو کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.